جګر کې دی لمنځه ورکړي دي خدا نه مخارمه کوم دي تمام پاکستان په بارډر باندې الله ولا بری ورکړي او دا سرپرسن او کابلیان هغه څنګه ولې دي د پوګو ګرځي کنه به کو نه را لخوا دا دون نه مخارمه قوم دي دی خو چې زما خو دا چې د مقام نه فرض منځل توګي او سنت په افغانستان کې دل سره ټیم پکار نه دي دا خو نه مخارمه یو قوم دي چې موږ د دې چې د 78 نه موږ د دې چې کوم دي حفاظت او خیال ساتو او غیر راځي د بیا زموږ چې کوم دي تسلیل کوي دا به تاوان په ټول کې د پرېغو کنه د امریکا د اوس سره ګم لګول نو پاکستان به کې داسې کارو کې داسې عمر بر بیا ساتي چې نسلونه ممتاز برباد شي زړه زړه د خبري حل وباسي مسله دې حل کی کني نو افغانستان به کوم دې سکندونو په حساب تاسو نرسي روزه نشي ولا افغانستان به څنګه ونشي تاسو فکر وکړه نو دا د سخت تاب نه لري په پاکستان باندې دا حمله کول دا بے مروته کار کول خو دې خلکو نوم زموږ تک امید دی جرنل دهشتگرد جرنل دهشتگرد يا ارمي وانا دهشتگرد يا ارمي وانا دهشتگرد يا پولیس انتظامیه دهشتگرد حکم مريرا دهشتگرد يا حکم مريرا دهشتگرد ځکه نمک حرام شوم چې ستا خبيث فوج په 2001 کال کې په خپل هیواد کې امریکای ته پوځي اډې ورکړې د $100 په خاطر او زموږ اسلامي نظام په درې وړې کړ ځکه نمک حرام شوم چې سلويخ کال د زما په هیواد کې خپل استخباراتي پروژې تطبیق کړې او افغانان مدر په در کړل او ما گاونډي اسلامي هیواد ګڼل ځکه نمک حرام شوم چې په 1990 کلونو کې زما ساده او غیرتي افغانان استاد فاسد ادارې د چترلاند د جهاد په نوم په کشمیر کې جګړه کوله او تاسو همیشه افغانستان ته بمونه را لېږلي سلويخ کال مو د افغانانو په وینې تجارت وکړو او در په در مو کړه سلامونه نه کې هله دوستانو زبنه ان شاء الله د پاکستان د ټوله دروغجن میډیا او ټولو ګلخانانو داسې سافټویر اپډیټ کړم ان شاء الله چې په ټول تاریخ کې بچا ورته نوی اپډیټ کړي دا کار خه هم نه بولم او ډېر سخت مجبور شوم د دوی د دروغجن میډیا او بعض ګلخانانو د لاسه تر څو خلک لکه ور باندې کړم په قوي شواهدو منطقي دلایل او مستند اسناد سره داسې سافټویر به اپډیټ کړم ان شاء الله چې تر څو بیا دوی هیڅ کله افغان ته نمک حرامه دهشتګر ظالم او دا هم ونوای چې موږ سلويخ کاله وساتلې او همدارنګه هیڅ کله بیا د افغانستان خاور د پسپک نظر ونه ګوري په دې ویډیو کې به زه تاسو سره د پاکستان د دروغجن میډیا او عوامو لکه د دوی ډاکټر استاد تبلیغي سپینګیرو قومي مشرانو سیاسيینو او دوزمار ګلخان ځوانانو سوار رسدل کلیپونه شریک کړم او ان شاء الله داسې جوابونه به ترلاسه کړي چې په تاریخ کې بچا نه وي ورکړي او د ګلخانانو لپاره به درس پاتې شي نو ویډیو را سره ضرور تر پای وګورئ همدار خپل نظرونه محتمن را سره په کمنټ کې شریک کړئ او ویډیو د سره هم دا اوس لایک کړئ تر څو هر ګلخان ته ورسیږي نو د ویډیو په پیل کې د ټولو لیدونکو او بل خصوص د پاکستان غیرتمندو پښتنو څخه ډیره بخښنه غواړم چې بعضی الفاظ به مشاهد او سخوي فقط د ګلخانانو لپاره نه د ټول پاکستان پښتنو لپاره نو راځو اول د دوی کلیپونو ته او بیا یې جواب ته په دې خپل زړه په جګر کې دی لمنځه ورکړي دي خدا نه مخارمه کوم دي دوی په عمر کې دانش ویلي چې پاکستان زنده‌باد ځکه چې موږ دوی دا ورولي ورکا هغه مینه بده کا په افغانستان عوامو نه ورکا د افغانانو چې موږ کوم د خپل زړه ورکړي دي هغه چې کوم دي دا نه مخارمه دي دا بشامه دي بشامه کوم دي ځکه چې دوی بل مسلمانانو ورو باندې عملي کوي دوی دا پاره زموږ پاک فوج کوم دي څومره قربانيان ورکړي دي هغه چا نه پټي دي او پاکستان چې کوم دي دا نور دي چې کوم دي زوال نشته دا خو نه مخارمه یو قوم دي چې موږ د دې چې د 78 نه موږ د دې چې کوم دي حفاظت او خیال ساتو او غیر راځي د بیا زموږ چې کوم دي تسلیل کوي بل دا چې هغه لاړ درې ورځې مخکې د دې چې کوم وزیر خارجه دی لاړ انډیا سره معاهده وکړي ته زموږ دشمن سره ستاسو نیمه افغانستان چې کوم دی په پاکستان کې آباد دی هاو اټ از پاسبل چې انډیا سره ممکن ده چې تاسو د انډیا سره معاهده کوئ د پوګو ګرځي کنه به کو نه را لخوا امیر صاحب دا دون نه مخارمه قوم دي دی خو چې زما خو دا چې د مقام نه فرض منځل توګي او صورت په افغانستان کې دل سره ټیم پکار نه دي ځکه نه پکار زمون خشته ملک ته او غرق او تباد دي دا زموږ خلکو په اشارو باندې دوی په موږ باندې حمله وکړه زه دې ته درخواست کوم چې دا بقایا موږ موږ ته نه پوسي چې کم څه کم د دې ملک افغانستان ته پته ولګي چې 15 کاله کم دا ورته څه وساتل زمون خوراک زمون تیزار زمون کپڑے دې استعمال کړي دغه باوجود مو دا د نسونی ماران دي دلته پراته دي ومن بالکل پرپور مزامت نو اوس زه راځم د دې ګلخانانو د نمک حرامه جواب ورکولو ته زه د پاکستان د ټولو ګلخانانو نه پوښتنه کوم دا چې د پنجاب خبيث ادارې زموږ په هوایي حریم باندې تیرې وکړو او په ورته وخت کې په پکتیکا کې هم په یو ملکی بازار بمبار وکړو بغیر د کومې نتیجې فقط د افغانستان عام ولس ته زیان واړو نو بیا چې زموږ باتور او غیرتمن پوز تاسو پنجابیانو ته غاښ ماتونکي جواب ورکړو زه ځکه نمک حرام شوم چې ستا خبيث فوج په 2001 کال کې په خپل هیواد کې امریکای ته پوځي اډې ورکړې د $100 په خاطر
او زموږ اسلامي نظام پر درې وړې کړ او بیا مو بل پروژه پیل کړه د مهاجرت په نوم باندې او د مهاجرو په سر مو میلیونه ډالر غلا کړ زه ځکه نه مټ حرام شوم هغه پیسې او حکومتونه چې انسیار او نړیوالو خیریه بنسټونو بس تاسو فاسد ادارې ته د افغان مهاجرینو لپاره درکولې نو د هغې څخه 15% هم افغان مهاجرینو ته نه رسېدلې ستاسو او ستاسو د ادارو خېټې به پرې ډکېدلې زه ځکه نه مټ حرام شوم چې 40 کاله د زما په هیواد کې خپل استخباراتي پروژې تطبیق کړي او افغانان مو در په در کړل خو ما ګاونډي او اسلامي هیواد ګڼلې زه ځکه نه مټ حرام شوم چې ستا خبیثې ادارې زما د مجاهد بنوم د څو مفسدو مشرانو څخه د ډاکټر نجیب الله د حکومت ټول نظامی تجهیزات د کباړ بنوم ستا مفسد فوج بلورل زه ځکه نه مټ حرام شوم چې په 1990 کلونو کې زما ساده او غیرتي افغانان استاد فاسد ادارې د چتر لاندې د جهاد په نوم په کشمیر کې جګړه کوله نو دوستانو باور وکړئ ډېر څه ویلو ته لرم خو ویډیو به رانه ډېره اوږده شي نو په دغه اساس نه غواړم چې زیاتې خبرې وکړم خو بیا هم دغه ګلخانانو ته د مولانا صاحب بیدګر یو کلیپ ډالۍ کوم کابلیان چې دلته اوسېده د کابلیانو واچو ګلخانانو تاسو غوښتي شوي دي که نه تاسو نستئ غوښتي شوي زموږ سره چې افغان مهاجرو ته راغله کابلیانو سره مونږ کروڑپتیان مونږ راشئ چې درته وښیم زمونږ غوندې د دوه دوانو دکانداران به هغه نن کروڑونه روپۍ ګلخان دا اورېدو خبرې نه کوو که تاکید کول غواړئ نو ما راوغواړئ چې درته وښیم پلار یې د 45 روپو ملازم او د زوی د 1 کروڑ روپۍ بنګله ده او 4 ورسره بیجارو ولاړې دا د کوم ځای نه راوړي ما ته نه مټ حرام ووایه دا تله قوم چې دی حقیقتي دا د ایرمنډۍ د کوم زامن دا اوس هم په هغه رزیلو پسې لږ پته خو وکړه چې ورزیله دا تا خو دا دومره مال زما په سر سودا کړې ده او تا پیدا کړې زه د سپي غوندې ستا په در کې ولې چارو ووام نو ګلخانانو دا مو شو د مولانا صاحب بیدګر جواب راځو نورو کلیپونو ته کوم افغانستان چې کومه حمله بیګا کړې ده د دې موږ مذمت کوو دا افغانستان نه ده دا انډیا ده دا انډیا طاقت دی کار چې نور د دې کابلیانو نه ځان ساتي او دې کابلیانو ته بزیرو به صرف ورکړي دا هر څه چې دي چې کوي نو دا ټول د انډیا په بنا باندې کوي او په پاکستان باندې دا حمله کول دا بې مروته کار کول خو د دې خلکو نه هم زموږ نه کوي دا ورید مو زموږ وایي زموږ په دې ملک کې دی زموږ د بچو وخت تېر کړو نن دی لاړل خپل ملک ته نن زموږ خلاف هغه یې اواز اوچت کړو انډیا سره یو ځای دي ښه ګورئ تاسو ګلخانانو وایي چې دا حمله افغانانو نه بلکې د هند په خوښه شوې اول خو دا خبره درته کلیر کړم چې دا برید زموږ زړورو مجاهدینو در باندې د خپل غچ اخیستو لپاره وکړو چې بیا د افغانستان خاورې ته په سپک نظر ونه ګوري او پاتې شو د هند سره زموږ سیاسي پالیسي نو هغه زموږ خپل اختیار او واک دی چې هر څنګه ساتو او بل دا چې زیاتره ګلخانان دا خبره کوي چې هند د امیر خان متقی په سفر سره افغانانو له هندوانو سره لاس یو کړ هغه خو کافر دي نو دې باندې باید هم پوه شئ چې په هند کې له پاکستان زیات مسلمانان او جماعتونه شته او تاسو په شان په نوم د مسلمانانو نسل زله بهتره دي او زموږ اړیکې له خلکو منافع سره دي نه د تعصب سره او هند کوم موږ ته فائدہ نه وی راکړي نو نقصان یې هم نه دراکړي او تاسو همیشه افغانستان ته بمونه را لګري 40 کاله مو د افغانانو په وینې تجارت وکړو او در په در موکړه او چې څومره مو وس شوه نو همغه مو پر ظلم کړی همدار استاسو شبا شریف بیچاره خو پرون د مصر په غونډه کې ټرمپ ته ډیر چمچتوب وکړو حتی سلوټي هم ورته وکړو چې اوس قرض براته معاف کړي او د افغانستان په خلاف زموږ ملاتړ وکړي خو غم مګوي هغه ته افغانانو داس درس نه دی ورکړي چې هیر به شي نو راځو د یو بل ګل خان کلیپ ته را بتوان پته ټول کې د پرې خو کنه د امریکای د روس سره ګپ لګول نو پاکستان بدر کې داسې کارو کې اوسې عمر بر بیا ساتي چې نسلونه ممتاز او برباد شي نو زما د مشرانو ته درخواست دی امام انقلاب امام سیاست قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ته او نور واکداران چې د پټو کم مشران دي هغه د زر د زر د خبري حل وباسي مسله د حل کې کني نو افغانستان بچ کم دي د سکندونو په حساب تاسو نه سکندونو په حساب تاسو نه سکی عادت دا ګل خان وایي چې افغانستان به سکندونو په حساب تاسو نه سکی نو زه یونسف ته ما یونسف دې سره تاسو وایي روزه نشي ولې افغانستان بسنګ نو دا د سخت تاپ نه لري یونسف هو چې د بیچارهګانو جن شنی ولندې افغانستان سره ونیسي او که بیا هم تاسو دومره تکړه وای نو د دسمبر په 14مه په 1900 کال کې په ډاکا کې به مو د پاوز مشر جنرال عبد الله نیازی سره د 93,000 فوجیانو به د هندي جنرال جاگی سنگ اورو ته تسلیمېدو موږ ته هم تاریخ معلوم دی کنه چې پتلونه در څخه پاتې وو او فکر کوم چې اوس ښه صحیح پوه شوي او که د افغانانو سره چیړ کوي نو بیا به مو دا حال وي د بیچاره ته ورسخه جاړي سوال کوي زارې کوي ته وګورئ تاسو क्या करेगा यार क्या नीचे क्या है तो बोल क्या बोल छोड़ छोड़ एक मिनट सबर करो यार मैं باور دې بیچاره سخه جاړي से
لږ ډېر سخت درد وکړو هغه د بلا بچو ته حساب ورکړو او دا مو ګوره دا هغه 3 عسکر دي چې په جنگ کې نیولي وو ژوندي دلته ګوره بیا ډوډۍ ورته ورکوي نو حال مو دوستان خپله ورته ولیدو خو بیا هم زه ټولو ګلخانانو ته وایم چې هر چا افغانستان د وبا د سترګه وکتل نو دا به یې حال وي انشاءالله نو اوس راځم د پاکستان د دروغجنې تلویزیوني میډیا او د یو څو نورو ګلخانانو کلیپونه در سره شریکوم بیا د هغې څخه وروسته انشاءالله خبرې کوو افغانستان دلته څوک تیار دي موږ تیار یو موږ به په هر وخت کې شانه په شانه ورځو دوی تیار دي ستاسو فوج څه وکړي ماشاءالله تمام پاکستان په بارډر باندې الله الله بری ورکړي او د سربازان او کابلیان هغه څنګه دي او یا مو سبا ته ګوره رسوي پاک فوج په افغان چیک پوسټونو د پاکستان جنډه لګولې پاکستان فوج لخوا په افغان چیک پوسټونو قبضه جاری ده افغاني فوج پاک فوج لیدلو سره تښتېدلي دي پاک فوج د سره د سېکټر زیاتره پوسټونه تباه شوي دي د شپې د افغانستاني فوج سرنۍ وسلې سره پوره جوش انداز سره د افغان چیک پوسټونه په کامیابۍ سره په نښه کړي دي افغانستان طاقت کې اکثر چې دی افغانستان ماته دا ځواني طاقت کې اکثر افغانستان څنګه د ماته خوړلې ده نو اوس تاسو د ځوابي کلیپونه هم درخېمه چې څوک د چیک پوسټونو څخه تښتېدلي دي او چا چې د ماتې خوړلې ده دا به انشاءالله تاسو خپله وګورئ بیا قضاوت تاسو وکړئ دا وګورئ څوک د چیک پوسټونو څخه تښتېدلي دي چا چیک پوسټونه نیولي ګوره د پاکستان چیک پوسټونه دا بل وګورئ دا وګوره تېښته چا کړې ده پاکستان خبیثه میډیا وایي چې افغانان تښتېدلي دي ته وګورئ څوک تښتېدلي تاسو خپل دا ویډیو وګورئ بیا قضاوت دا بل کلیپ وګورئ دا ګوره هماغه چیک پوسټ ته ورغلي تقریبا 6 نفره په یو ځای کې دی پراته دي دا ولدي دا ګوره مړه کړي دي دا ګوره سلاګانو ته څومره سلا نیولې ده اوس راځو د یو بل ګلخان کلیپ ته چې زمونږ باندې د افغانستان د خاورې نه دهشتګردي مسلط ده ترهګر د افغانستان د خاورې نه راځي ولې چې زمونږ افغانستان د خاورې نه دهشتګردي مسلط ده یا د خیبر پښتونخوا خلاف یا د پاکستان خلاف د افغانستان خاوره استعمالېږي لکه څنګه چې مو په کلیپ کې وکتل چې دا ګلخان وایي ترهګر د افغانستان د خاورې راځي زه وایم چې د پاکستان بنیاد په ایشیا کې د ترهګرۍ لپاره کېښودل شوی دی او د ترهګرو اصلي مرکزونه په پاکستان کې دي چې دا ټولو خلکو ته پته ده بغیر د ګلخانانو څخه او زه دا وایم چې د پاکستان ټول پوځ خپله ترهګر دي ځکه که دوی ترهګر نه وی دی به څه وخت مخکې په باجوړ کې د طالب په نوم په سلګونه بېګناه زنانه ماشومان او ځوانان نه شهیدانولی که دوی ترهګر نه وی ولې د څو ورځو را په دې خوا په لاهور کې د TLP ګوند والا چې د تحریک لبیک طالبان ګوند دی په زرګونه غړي شهیدان او زخمیان کړل چې تقریبا تعداد یې له 3000 څخه اوښتی دی د دې بیچارهګانو ګناه څه وه د دې بیچارهګانو ګناه فقط دا وه چې دوی د غزې د شهیدانو او مسلمانانو یتیمانانو آواز جګوه او د هغوی د حق غوښتنه یې کوله نو دې ترهګر فوج چې دی د 3000 څخه زیات کسان یې ورته زخمیان او شهیدان کړل دې ترهګر فوج د ښه پېژندو لپاره زه تاسو سره څو کلیپونه شریکوم دهشتګر نوشي جان شهر ټول ځوانان سلام کوم ځوانان ته سلام زه پښتون ته زما سلام مخامخ ګوره فوجان ولا جار دواړه او دوی ته دهشتګر چیغې وایي دردېدلي دي دا خلک دومره ظلمونه یې سره کړي دي چې بې حده یې دردولي دا خلک دې ته وګوره دې بېچاره دا ستا د ترهګر فوج د لاسه باجوړ ده باجوړ ده دا وګورئ دا ګوره ستاسو ترهګر فوج د لاسه نو چې اوس هم ګلخانانو تاسو د پنجاب د مفسد فوج ته چې دی ترهګر نه وایي او د دې چې دی ملاتړ کوئ او دې سره چې دی شانه په شانه باندې جنګېږي هغه هم د افغانستان په باډر کې بیا هم وضعیت چې دی خپله معلوم وي تاسو سره به کوم عمل کېږي نو راځو یو څو نورو کلیپونو ته دا وګورئ
پاکستان دې شیخ ته ګوره دا د پیرانو کور ته کاڼې واچو پیرانو کور ته مو کاڼې واچو پاکستان آرمي تا ته ووایه که څوک زموږ په خاوره باندې مسلط دا کېږي هغه د جنګ باجوړ مسلط خلک کوي دي خو نو موږ د ګلخانان هغې دي خلاف یو موږ به د هغې خلاف جنګېږو د خپل پاکې خاورې د حفاظت دپاره به جنګېږو انشاءالله که هغه هر څوک وي که هغه هندوستان وي که هغه افغانستان وي نن د سینه پورې دا علاقه زمونږ ده دا د پاکستان ده دلته خو دا مونږ واورو دې اوس مونږ نارمل کوو چې دا زمونږ وروڼه دي زمونږ پښتانه دي باجوړی دی او هغه خلک هم ګلخان تنګ دي دی د جنګونو نه هغه خلک هم تنګ شوي دي چې راځي مونږ د دې مخې ته ولاړ یو د یو غر په مخې ته شان ته ودرېږي. او دلته چې کوم پوسټونه دي په دې کې دوی د شهادتګردو له ډوډۍ ورکوي د دا ګلخان وایي د شاګردو له ډوډۍ ورکوي د دوی د افغانستان شهادتګردو له ډوډۍ ورکوي دوی د شهادتګردو له چای ورکوي دوی له پناه ورکوي دوی له اسلحه ورکوي نو دوستانو دا چې دې ګلخان ته زه جواب ورکړم دلته زما یو افغاني ورور ډېر ښایسته جواب ورکړی دا کلیپ به تاسو اورئ یاره ګل دا خان وګورئ. دا ستاسو ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې ګورم افسوس راته راشي تاسو کې به کله عقل پیدا کېږي کله به درکې شعور پیدا کېږي کله به سره دا احساس پیدا کېږي چې تاسو اوس احساس پیدا شي د ګل خانانو لرئ کورنۍ لرئ ټول عمر په دې غلامۍ کې دي زنده باد او زنده باد زنده باد او زنده باد و د غلام ابن غلام زمانه کله په دې خپل ژوند په اړه باندې هم یو فکر وکړئ یو غږ پورته کړئ چې موږ هم انسانان یو ستاسو دښمن افغان نه ستاسو هره ورځ وژني مګر تاسو غلامان فکری غلامان استئ ذهني غلامان استئ په خدای قسم غلامان فکري او ذهني چې کله غلام شو دا ډېره سخته ده ټول عمر به ځئ او په پنجاب ټول کې به عمر د ذل وای. پنجابیانو لوښي وینځئ وینځئ که نه وینځئ چې غلام شي خو جوړې چې وینځي ورته لوښي ورته وینځي. خانو کې جارو وهئ په کراچۍ کې به د سیټانو په بنګلو کې څوکیداري کوئ خو امر د ګلخانانو د بجلیګر څخه پیام خو واورېدو که که چېرته تاسو فکري ازادي وانه خیسته او همداسې عقلي غلامان پاتې شوئ نو باور وکړئ چې دې څخه مو حالات بدتر شي تاسو ګوره دا کلیپونه وګورئ چې دې بیچارهګان سره څومره ظلم شوی ګورئ ورته بنګړي واچوي په لاسو همدې ګلخانانو ته وایي ښځې یې رانه جوړې کړي دې ته وګوره مولانا صاحب قوم دا بچی دا د نور ملک په نسبت لکه د یو سړي یو خپل بچی وي بل یې بنځی بچی وي موږ سره هغه سلوک کوي لکه څوک بنځي بچي سره کوي نورو دپاره قانون سهولتونه یو او ما دپاره قانون او سهولت بل ما دپاره یو بل دپاره بل هغه دپاره یو پاکستان دی ما دپاره بل پاکستان دی ما په بمونو ولي ما ته مچرونه راچوي زما ښځې شهیدانې کوي زما بچي شهیدان کوي دا د دا هم ستا د پاکستان پښتون دی خو غیرت لري د دې ظالم ریاست او د مفسد فوج ظلمونه د ګیلمن د خوري څخه هم واورئ ماحول و د بجلی کوټه وه د دې کوټې پر دیوالو عجب شیان ځوړند وو په چاړو غوڅ غوڅ حلال شوي انسانان ځوړند وو یو خوا جټکې پلس د نوکانو د ایستو سامان وو بل خوا زنځیر و د پنسۍ ځوړندېدو سامان وو زما لاسو ته یې تر شا هتکړې واچولې بیا یې زما پر مخه تورې پټۍ واچولې پلس یې راواخیستو له ما به یې نوکان ایستل دغه نوکان یې تش په جرم د افغان ایستل د کوټې چته راځوړند و یو سپین دون زنځیر و د وینو بوی ترې تلو لړلی ټول پخونه زنځیر و په دې زنځیر کې به زه نیمه نیمه شپه ځوړند وم لاس یو خوا خپې بل خوا سر بل خوا عجیبه ځوړند وم د مخ له خوا یې د کرنټونو په تارو وهلم شاته پر ملا یې په چیترو او ډنډو وهلم خو خدای ګواه دی ما په دې حال کې دا شعر ویلو چې زه عام وجود یم خاورې کېږم به فاني به شمه خو که په ننګ د وطن مړ شوم قیمتي به شم نو ګلخانه که اوس هم نه اصلاح کېږي نو بیا داسې چغې وهه لکه دا چې وهي